د لغمان ولایت د پوهنې پخوانی رئیس ارواښاد محمد حضرت مجددي د جنازې مراسم ترسره شول. د جنازې په مراسمو کې د لغمان مرستیال والي، ملکي او نظامي مسؤلین او ګڼ شمېر عامو خلکو برخه اخیستې وه. د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیت د جنازې د لمانځه تر ادا وروسته د مرحوم کورنۍ سره د خپلې ژورې خواشینۍ او تسلیت مراتب وړاندې کړل. نوموړی دینداره، متدین او پاک نفسه شخص یاد کړ. ښاغلي مظلومیت په خبرو کې وویل محمد حضرت مجددي د لغمان ولایت اوسیدونکو ته د پوهنې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې ترسره کړي. موږ یې د کړو خدمتونو ستاینه کوو. د ولایت مرستیال مرحوم محمد حضرت مجددي ته د الله تعالی له دربار څخه د فردوس جنت او کورنۍ او خواخوږو ته د جمیل صبر هیله وکړه. ورپسې د لغمان د پوهنې رئیس قاري عبدالله حمیدي د افغانستان د پوهنې وزارت د سرپرست وزیر د تسلیت هغه پیغام ولوست چې پکې د مرحوم کارونه او خدمتونه نه هېرېدونکي، مرحوم ته د فردوس جنت او کورنۍ ته د جمیل صبر هیله ښودل شوې وه. همدارنګه د یو بل تن له لوري د مرحوم محمد حضرت مجددي د ژوند لیک ولوستل شو. ارواښاد مرحوم الحاج محمد حضرت مجددي د الحاج میا سعید مجددي زوی په کال 1440 هجري شمسي د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د کوټاخیلو د حضرتانو په یو دینداره کورنۍ کې دې نړۍ ته سترګې غړولې وې. مرحوم مجددي د لغمان ولایت د پوهنې ریاست سربیره یو شمېر نورې دولتي دندې هم ترسره کړې وې.